په طالب کې د مطلوب رنگونه اینم واړه تو یا رسول الله کوئی اولد د حیدر مخ. عائشہ بے رضی اللہ تعالی عنہا نه روایت تے چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د حضرت علی کرم اللہ وجهه مخ مبارک تا قتل. نو وای ما ته تپوسو کو چې ولی تاسو بار بار داغه مخ ته وای ما د ګران رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې د علی مخ ته قتل دا عبادت دی او د علی مخ ته قتل دا عبادت دی. ولی په طالب کې د مطلوب رنگونه اینم واړه تو یا رسول الله کوئی اولد د حیدر مخ. او خوشحال بابا هم یو ځای کې فرمای زمونږ د پښتنو ستر شاعر محمد علی چې دو وینې په سترګو محمد علی چې دو وینې په سترګو په دې کار کې احولی د احولی احول هغې ته وایي چې اکثر سړی وایي یار زما د نظر کې پر اخرا کې یو شی راته دوه ښکاري دې ته احولي ویلی شي. نو دلته کې خوشحال بابا وایي محمد علی چې دوه وینې په سترګو نو دا اصل کې یو دی خو په دې کار کې احولي د احولي دا د نظر هغه دغه دی چې سړي ته چې کم دی نو دوه ښکاري ورنه دا دوه نه دي دا یوه خبره ده. نو دغه یوه دروازه ده د ښار د مدینة النبی صلی الله علیه وسلم چې مونږ به په هغې دروازه باندې چې کم دی نو ننوځو الله تعالی دې ورسره زمونږ مینه او محبت پیدا کړي. او بیا ذی محشری په تفسیر کشاف کې او امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کبیر کې د دې آیت په ضمن کې لیکي قل ورته ووایه الله فرمایي نبی علیه السلام ته وایي تو ته ووایه چا ته ووایه د امت ته. نو دا خبره درته زه د قرآن آیت ریپیټ کوم قل اے نبی علیه السلام ته ورته ووایه د امت ته دی لا اسألکم علیه اجرا زه ستاسو نه په دې دین هیڅ اجر نه غواړم ډېر ښایسته دین مې دله راوړو خو هېڅ د نه غواړم الا لب د استثنا راغې مګر غواړم د نه الا المودة فی القربا زما د قربا او رشته دار او زما د خاندان سره به دوستی ساتئ دشمنی به ورسره نه ساتئ. نو د دې آیت په ضمن کې دغه مفسر لیکي چې من مات علی حب اهل بیته فقد مات شهیدا څوک چې د اهل بیتو په مینه باندې وفات شو نو دی به د دنیا نه شهید ځي. اگر که دې به توره نه دی لګېدلی خو په دې حب کې محبت کې وخت تیر کړی دی لہذا دې به دوله به هغه مرتبه الله ورکوي چې کومه مرتبه د شهید ده. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې وفات شي په حب د اهل بیتو زما نو دی به د ایمان خاوند دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې وفات شي په حب د اهل بیتو زما نو دی به په اهل سنت والجماعت ډله باندې څوک چې وفات شي په حب د اهل بیتو زما نو د دې قبر به د دې انسان الله تعالی د جنت د باغونو نه یو باغ وګرځي. او څوک چې وفات شي په حب د اهل بیتو نو د قبر به چې کم دی نو د فرشتو زیارتګاه یعنې زیارت له به فرشتې راځي. څوک چې په مینه د اهل بیت باندې څوک وفات شو نو دې به په جنت ته په داسې احترام سره وړي لکه څنګه چې ناوي
د خپل خاون کره په ډیر درناوي سره ځي نو دغسې دا انسان به لکه مطلب دا دی جنت ته په ډیر درناوي سره داخلیږي چې نبی علیه السلام فرمایي چې څوک زما د اهل بیت سره مینه ساتي او بیا فرمایي وی څوک چې مړ شي په بغض د خاندان زما کې یعنی بل سی نه او ګوره د دې انسان رویې ته به تاسو ګورئ ورې د دې انسان رویه به دی چې کله د اهل بیتو ذکر کېږي که نه نو د ده په دې تندي به قوت راځي او څه مختلفې دغه به چارې او دغه به دغه کوي او هغه دغه به د مخې نه چې کم دی نو اخوا کوي چې یاره څوک به دې خبره نو دغه خبره دا ده چې د ده په دې سینه کې بغض د اهل او زه تاسو ته یو خبره کومه مینه خو الو کامله یي که نه یو انسان دی لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی یو انسان وایي چې زما د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه ده نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شانتي مور او پلار خو د چا نشته که نه نو دغسې د نبی علیه السلام په شانتي خاندان د چا نشته که نه نو چې څنګه الله تعالی ورته په قرآن کې فرمایلی چې ورفعنا لک ذکرک اے نبی علیه الصلاۃ والسلام ستا ذکر مونږه پورته کړی دی نو ذکر یې هم دا دی چې د آدم علیه السلام پورې اونیسه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نور او دا روح چې په کمو شاګانو کې راغلی دی نو دا بت ته نه دي ټیټې شوي اورې که نه دا بت ته نه دي ټیټې شوي او دغسې به تر اخره پورې نو کامله مینه محبت به هغه انسان د حضور سره دعوه کوي که دا به نیمګړي نیمه او نیمګړه نیمه به رو دی نور بغض ته رسوي حتی چې ډېر به حالت به خراب شي د حدیث ته زویم نو کامله مینه دی ته وایي که نه د کاملې مینې تپوس خو به مونږ د مجنون نه وکړو چې د مجنون پلار راغلی و د لیلا بس قریبا خبره یې جوړه وه چې لیلا یې وله ورکوله او په دې کې د لیلا د کوڅې سپی راووتو چې هغه را تر غاړه به سوخپله وي او دغه هغه ته یې دې لیونیله نو مقصد دا دی که د مجنون د لیلا د درس د مینه د مجنون و د لیلا د درسه ګام ښکلی هغه تور زلفې شنو خالونه صادقان ښکلی دا هر څوک خو نشي ښکلولی صادق سړی به چې کم دی نو دغه ښکلی دا بل څوک چې کم دی نو نشي کولی نو کو دغه خبره ده چې په مجنون د لیلا د خاطره د هغه د کوڅې سپی چې کم دی ګران دی نو یاره په ما د رسول الله د خاطره د هغه خاندان ولې ګران نه دی زما په مینه کې کمی دی زما په ایمان کې کمی دی او چې کله په مینه کې کمی او په ایمان کې کمی نو ستا د حضور سره صحیح مینه محبت نشي راتلی ځکه به د حدیث کې وایي چې څوک په بغض د اهل بیتو کې مړ شو په ورځ د قیامت به وی دی را رواني او د دې دواړو سترګو په مینځ کې به یې ورله الله په خپل قدرت لیکلي چې ای د خدای د رحمت نه لرې دا به د هغو په تندي لیکلي چې دی راځي او دی محشر کې دی به ګرځي او هر سړی به یې پړاوي ای د خدای د رحمت نه لرې او بیا فرمایي حضور مې چې څوک په بغض د اهل بیتو کې مړ شو نو فقط مات کافرن دی به د دنیا نه کافر زی ایمان یې رانوی نه و او بیا فرمایي حضور علیه الصلاۃ والسلام چې څوک من ماتا علی بغض اهل بیت څوک چې مړ شو په بغض د اهل بیتو په ده باندې د جنت بوی حرام دی او د جنت بوی پې حرام دی او لا جنت ته داخلېدل دا زه نه ویم دا حضور علیه الصلاۃ والسلام او مستندو کتابونو دا حدیث راغستی دی نورونو لږ سوچ به کوو لږ فکر به کوو که چېرې زمونږ الله خوښي نو زمونږ به رسول الله هم خوښي ځکه چې د الله رسول دی او که زمونږ رسول الله خوښي نو زمونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان هم خوښي نو دا یو طریقه ده چې مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام پرېښودې ده چې زه په تاسو کې دوه درانو شیزونه پرېږدم کتاب الله و عطرتي اهل بیت او د الله کتاب او خپل اهل بیت پرېږدم کوم پې منګولي کلکې کړې نو بس چرې به هم نه ګمراه کېږئ دیو به تاسو له چې کوم دی نو الله تبارک وتعالی د دې په خاطر فتح درکوي د دواړو جهانو کامیابي به درکوي
دا څه خبرې چې مونږ وکړې الله تعالی دې مونږ له په دې د عمل کولو توفیق راکړي. د حسب او د نسب تپوس مې څه کړې، د حسب او د نسب تپوس مې څه کړې، د جنت خاتون مې مور علي مې پلار دی. واخر دعوانا ربنا آتنا فی